بسم الله الرحمن الرحیم. فائدہ صیغ امر اجوف را صیغ محموز عین. په تیر سبق کې د امر حاضر گردانونه او د صیغو تعلیلات په تفصیل سره بیان شوي و. اوس د دې ځینه علامه صاحب د امر په باره کې یو فائدہ بیانوي. نو علامه صاحب فرمایي فائدہ صیغ امر اجوف را. مقصد د علامه صاحب په دې فائدې کې د اجوف د امر او دارنګې د محموز العین د هغه امر په مابین کې چې په هغې کې د یسألو والا قانون جاری شوی وي، په هغې کې څو فرقونه درته ذکر کوي؟ 2 فرقونه. ګورئ، کله چې د محموز العین په امر کې د یسألو والا قانون ولګولی شي، د هغې د وجې نه حمزه حذف کړلی شي، نو بیا د اجوفو د امر د صیغو او دارنګې د محموز العین د امر د صیغو دا شکل او صورت یو شانتي ګرځي. نو دا فرق بیا نه کیږي، دا چاته پته نه لګي چې دا صیغه اوس د اجوفو د امر ده او کنه دا صیغه د محموزو ده، دا پته بیا نه لګي. نو په دې فائدې کې به د دې اجوفو د امر او د محموز العین د هغه امر په مابین کې درته 2 فرقونه ذکر کی چې په هغې کې قانون د چا لګېدلی وي؟ د یسألو قانون لګېدلی وي. نو د فائدې خلاصه دا ده، علامه صاحب فرمای چې د اجوفو د امر صیغې او د محموز العین د امر هغه صیغې چې په هغو کې د یسألو یا د یسألو قانون د وجې نه حمزه حذف کړی شوي وي، نو د دې دواړو په مابین کې په 2 طریقو سره فرق کولی شي، یا د دې دواړو په منځ کې په 2 طریقو سره څه دی؟ فرق دی. اول، د اجوفو د واحد مذکر حاضر صیغې نه علاوه، دارنګې د جمع مؤنث د حاضر صیغې نه علاوه، د دې 2 صیغو نه علاوه په باقي ټولو صیغو کې عین کلمه څه وي؟ موجود وي، لکه قولا، قولو، قولی، دارنګې بیعا، بیعو، بیعی. لیکن د محموز العین د امر هغه صیغې چې په هغو کې د یسألو یا د یسألو قاعدې د وجې نه حمزه حذف کړی شوي وي، نو په هغې ټولو صیغو کې عین کلمه چې د هغه څه وي؟ محذوف وي. د محموز العین د امر په صیغو کې چې کله کم قانون لګېدلی وي، د یسألو والا قاعده او قانون لګېدلی وي، د هغې د وجې نه حمزه حذف کړی شوي وي، نو په هغې ټولو صیغو کې بیا عین کلمه څه راځي؟ محذوف راځي، په هغې کې عین کلمه محذوف وي. په دې اول نمبر فرق باندې ورسېدلی، لکه مثال دی زیر، زیرا، زیرو، زیری، زیرنا، دارنګې سل، سلا، سلو، سلی، سلنا. نو دلته په دې ټولو صیغو کې عین کلمه څه شی ده؟ محذوف ده، چې عین کلمه دلته حمزه ده. دا اول نمبر فرق. دوهم نمبر فرق، د اجوفو د امر صیغو سره چې کله نون ثقیله او خفیفه پیوست کړی شي، د اجوفو د امر د صیغو د آخر سره چې کله چې پیوست کړلی شي، نون ثقیله یا نون خفیفه دا پیوست کړلی شي، ولګولی شي، نو بیا د اجوفو په ټولو صیغو کې عین کلمه واپس راځي. بیا عین کلمه څه کیږي؟ واپس راځي، بیا پکې عین کلمه محذوف نه وي.
لکه قولن دارنګ بیعن دارنګ خافن. لیکن د محموز العين د امر د صيغو په آخر کې چې کله نون ثقيله یا نون خفيفه پیوست کړلی شي نو د دې باوجود بیا هم عین کلمه واپس ناراضي. خوش د محموز العين د امر د صيغو په آخر پورې چې کله نون ثقيله او نون خفيفه څه شي پیوست کړلی شي ولګولی شي د دې باوجود بیا هم عین کلمه واپس ناراضي او په اجوفو کې څه کیږي په اجوفو کې راځي دلته ناراضي. دا دوهم فرق. لکه سلن دارنګي زیرن وغیرها. نو دا دوه فرقونه درته علامه صاحب په دې فائدې کې ذکر کوي. نو ګورئ علامه صاحب فرمایي فائدہ صيغه امر اجوف را د اجوفو د امر صيغو لرا الصيغه محموز عين د صيغو د محموز العين کې در ان چې بوغو کې بقاعده سل د قانون د وجنه سل نه مراد قانون د یسلو یا د یسالو دی. پوښي بدی بقاعده سل د سل د قانون د وجنه حمزه حذف شوه حمزه حذف شوی دا بهمین وزه په همدغه طریقې باندې امتیاز باید امتیاز کول پکار دی. کی در اجوف دی زینا اغا ولنه فرق درته ذکر کوي. کی در اجوف چې په اجوفو کې غیر واحد مذکر یعنی د اجوفو په امر کې غیر واحد مذکر علاوه د صيغه د واحد مذکر امر حاضرنا و جمع مؤنث او علاوه د صيغه د جمع مؤنث حاضرنا بهم صيغه د دې دوه صيغونه علاوه بهم صيغه په ټول صيغو د اجوفو کې عین باقی میمانه د عین دا باقی پات کیږي. عین بګیږي باقی وي دا به موجود وي. چون مثال درته ذکر کوي قولا قولوا قولي وبيعا وبيعوا وبيعا بيعوا بيعي وخافا خافوا خافي. او د محموز العين خبر هغه ورسته ذکر کوي. اوس دوهم نمبر فرض درته ذکر کوي ودر نون ثقيله وخفيفه او د اجوفو پنون ثقيله وخفيفه او پنون خفيفه کې هم عین باز آید هم عین کلمه واپس راځي. د اجوف یعنی د اجوفو د امر په آخر پورې چې کله نون ثقيله یا نون خفيفه پیوست کړلی شي نو بیا د اجوفو په ټولو صيغو کې عین کلمه څه کیږي واپس راځي. لیکن د محموز العين په صيغو کې چې کله نون ثقيله او خفيفه د هغه په آخر پورې پیوست کړلی شي د دې باوجود بیا هم عین کلمه واپس ناراضي. دا دوم فرق ذکر کوي ودر نون ثقيله او خفيفه او د اجوفو په نون ثقيله او خفيفه کې هم عین باز آید هم عین کلمه واپس راځي. چون قولن لك قولن دارنګ بیعن خافن دارنګ خافن ودر محموز عین اوس دې د محموز ذل عین خبره ذکر کوي. حواله د اجواف خبره ذکر کړه اوس د محموز العين ودر محموز عين او په محموز العين کې در جميع صيغ په ټولو صيغو کې عين محذومه نه د عين کلمه بګیږي محذوفي او د محموز العين په ټولو صيغو کې قانوني ثقيله ور سره پیوست وی او قانوني ثقيله ور سره پیوست نوي کله چې د محموز العين د امر په صيغو کې د یسلو قانون ولګولې شي نو بیا په دې ټولو صيغو کې چې د عین کلمه څه راځي محذوف راځي عین کلمه پکې و ذکر نوي الدا په دې پوښي و در محموز عین او په صيغو د محموز عین کې در جميع صيغ په ټولو صيغو کې عین محذوف معنی عین محذوف معنی د عین کلمه محذوف وی عین کلمه پکې څه محذوف چون زرا لك زرا زیرو زیری اوس د نون ثقيله چې اخر کې پیوست کې دغه مثال درته ذکر کړي و زیرن او لکه څه زیرن و سلا او په سلا کې چې دلته هم څه ده عین کلمه محذوف دا سالو کې دارنګي سلی کې دارنګي سلن کله چې نون ثقيله ور سره پیوست کړي شي نون خفيفه سلن نو په دې فائدې کې نن علامه صاحب د اجوف د امر
او د محموز العين د امر په هغه صيغو کې چې په هغو کې قانون د چا لګېدلی وي د یسألو قانون لګېدلی وي د یسألو قانون د وجې نه حمزه حذف کړی شوي وي نو د دې دواړو امرونو په منځ کې دوه فرقونه درته ذکر کړل